شنبه ورځې لنډ او مهم خبرونه. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند وویل ملي پراختیا شرکت په کم وخت کې سترې لاسته راوړنې لري او نړۍ ته یې د اسلامي نظام او افغانانو وړتیاوې په ښه ډول ښکاره کړي. افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر د ملي پراختیا شرکت له بېلابېلو برخو لیدنه وکړه او د هېواد د بیارغونې په برخه کې د دې شرکت کړنې وستایلې. د اسلامي امارت د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له لوري د خپور شوي راپور د هغو برخو ستاینه کړې چې مثبتې او پر واقعیتونو ولاړې دي او هغه برخې یې رد کړې چې له عیني واقعیتونو څخه لرې. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم هلمند ته د سفر په ترڅ کې د 80 میلیونو افغانیو په ارزښت د هلمند پوهنتون 10 پروژې پرانیستې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیره یو کال کې د منځني اسیا له هیوادونو سره نږدې 1.5 میلیارد ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه شوې. د کانونو او پټرولیم وزارت په خپور شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنې کې د ژینګ شرکت رئیس د افغانستان د کاني زیرمو په برخه کې د پانګونې شته فرصتونو په اړه خبرې وکړې. ننګرهار کې د حبیب حسام پولټري کمپلیکس د 1.7 میلیونو امریکایي ډالرو په مالي لګښت د نوي سیستم په فعالولو سره د چرګوړو تولید په میاشت کې 600,000 ته لوړ کړ. د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلینو له ټولو ښاریانو غوښتي چې د ځمکې لاندې اوبو د زیاتوالي او د اوبو له بېځایه مصرف څخه د مخنیوي په موخه کوڅو او کورونو کې واوره د جذب وړ ځایونو کې زیرمه. د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي را روان 1403 کال کې به ټول هیواد کې د بې سرپرسته ماشومان لپاره 80 روزنتونونه جوړي. په بغلان ولایت کې د شمال د ډبرو سکرو تصدۍ مسؤلین د دې ولایت له 5 ولسوالیو څخه په یوه ورځ کې 2500 ټنه ډبرو سکرو د استخراج خبره ورکوي. د چارواکو په وینا د دغه ډبرو سکرو استخراج په کورنیو فابریکو سربیره بهر ته هم صادریږي. د سټنډرډ ملي ادارې ویلي چې د نیمروز بندر له لارې 14 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دوی ادارې له سټنډردونو سره مطابقت نه درلود بیرته ایران ته وګرځولي.